Bismillahirrahmanirrahim. What is HTML semantics tags या HTML5 semantic tags د څه ډول ټاګونه دي او موږ یې د څه لپاره استعمالوو. نو لومړی موږ تاسې راځو که چیرې موږ تاسې وګورو دا یو div tags دی او په دې کې دننه دوه content paragraphs موږ تاسې لرو د paper tag کې paragraphs tags کې لرو. اوس HTML language په دې نه پوهېږي چې دا څه ډول tags دی او موږ باید د دې tags په اړه څه ډول تصمیم ونیسو یا دغه کنټنټ په کوم دغه پورې اړه لري. article دی، main content دی، یو header دی د پیج، یو څه شی دی. نو د دغه لپاره که موږ تاسې راسو نو دلته د دې لپاره بیا HTML5 semantic tags واضح کړي دي یا په وجود راوړي په دې لنګویج کې. که وګورو article خپله د یو لنډې مقالې په ډول یا د یو پوسټ په ډول موږ تاسې کارولی شو چې دلته HTML پوهېږي چې دغه د article په ټاګ کې چې کوم کانټنټ موجود دی دا دغه پیج یو پوسټ دی یا یو لنډ article دی چې دا موږ تاسې ورته واضح کولی شو. HTML semantic ټاګونه چې دي دا خپله د په ډېر واضح ډول یا په صافه ډول د دې معنا د انسانانو ژبې ته یا د واضح کېږي یا تشریح کېږي او د ماشین ته ډېر د ویلو وړ وي دغه ټاګونه. نو موږ تاسې په دې کې لکه headers دی، footers دی، article دی، همداسې نور دي چې د دې مقصد د دغه ایلیمنټو مقصد چې دی چې د دې ایلیمنټو مقصد دغه دی چې دغه په دغو ټکو کې په منځ کې چې کوم کانټنټ موجود دی یا دغه کانټنټ چې د دغو ټکو په منځ کې موجود دی د دې ټایپ څه شی دی. نو راځو له دې وروسته موږ تاسې په دغه HTML semantics tags په اړه څه نور وضاحت هم ورکړو. لومړی راځو main tags. main tag څه شی دی؟ for the main content of the page unique to the page. دا main tag د پیج هغه مهم کانټنټ یا مین یا اصلي کانټنټ لپاره موږ کاروو چې دا په دغه پیج کې یونیک وي یعنې خاص وي. section دی یعنې برخه defines a certain section of our page. دا د پیج یوه برخه یا یو مهمه برخه موږ تاسې ته واضح کوي چې مثالونه یې د بلاک لیست دی، contact info دی او داسې نور. article خپله define a bit of content which makes up an article. دا خپله د article مقاله یا یو پوسټ دی چې دا خپله د کنټنټ یو بیټ دی چې موږ د article په ډول جوړولی شو. مثال یې بلاګ پوسټ دی. بیا وروسته موږ تاسې aside وایو. aside څنګه ټاګ دی؟ defines some content related to something else. دا هغه کانټنټ موږ تاسو ته واضح کوي چې په یو بل شي پورې تړاو لري یا د یو بل شي سره اړیکه لري یا خپلوي لري لکه similar blogs دی چې دا دواړه په خپل منځ کې اړیکه د یو شانوالي لري. بل headers دی for the header of the website. د ویبسایټ د headings لپاره یا د header لپاره موږ تاسې کارولی شو دا header tag contains the now title etc. لکه مثال موږ په دې کې د now tag هم استعمالولی شو چې هم یو headings tag دی یا title چې موږ تاسې د استعمالوو د پیج د ډاکومنټ د دغه ټایټل لپاره. بل HTML5 semantic tag چې د هغه footer دی چې د ویب پیج د فوټر لپاره موږ تاسې کار کولی شو چې فوټر په مایکروسافټ ورډ کې ډېر واضح شوی دی. نو دا اوس موږ HTML semantic tags اوس په راځو موږ تاسې خپل ایډیټر ته او دا به په عملي شکل وګورو. که چیرې راسو دغه یو ډاکومنټ دی چې ټایټل ما اخیستی دی دانش ټیچ په نامه دی او د خپله د یو بل CSS فایل سره اړیکه لري چې دغه دی په هغه کې بیا موږ د سټایل ورکوو CSS. لومړی به راسو موږ تاسې چې د هیډرز یو ټاګ به کار کوو. هیډر چې عموما موږ تاسې د هیډر لپاره چې په هغه کې موږ تاسې ټایټل هم ورکولی شو د دغه پیج یو نوم چې دی په هیډینګز کې موږ ورکولی شو. بیا به H1 زه وکاروم چې هیډینګ لپاره. کله چې موږ تاسې هیډر کار کوي له هغه وروسته موږ تاسې یو بل سیکشن لرو د دې ویب پیج. نو یوه بله برخه ده چې هغه ته زه سیکشن وایم. د سیکشن لپاره چې موږ تاسې
سیکشن کاروو عموما موږ دلته په CSS کې سټایل ورکوو نو دلته کلاس به یو وخت د بانر په نامه ما یو کلاس واخیستی په دا سیکشن کې یعنی دغه کلاس زه کاروم ځکه دې سیکشن ته بیا موږ تاسو په CSS کې ډیزاین ورکوو یا چې د څنګه موږ ته ښکاره شي په ویب پیج باندې نو بیا راځو ایمیج ټاګ اخلو په ایمیج کې سورس چې دی ډاټ سلش نو ماته د ایمیج فولډر راپورته شو بیا له هغه وروسته دغه بانر ایمیج به زه ولیکم الټر نیټیو نیم چې دی هغه موږ تاسو ورکوو دا د الټرنیټیو نیم سو بیا به موږ تاسو یو ډیو لرو ډیو ته خپله یو کلاس ورکوو یعنې ډیو ټاګ دی په هغه کې موږ تاسو یو کلاس لرو چې ځکه دا ډیو ته موږ تاسو یو نیم ورکوو نو زه به ډاډ ووم او کله چې ما ډاډ ووهی نو بیا زه د کلاس نوم لیکم اوس که چیرې زه انټر ووم نو د ډیو په ټاګ کې به دننه هغه به د ډیو ټاګ په خپله یو ویلکم کلاس ولري که وګورو دغه دی ډیو ټاګ ماته پرانیستل شو کلاس د ویلکم دا سپیل بیسه یې کړو ویلکم کلاس سو له هغه وروسته موږ تاسو په ډیو ټاګ کې خپله H2 هیډینګز لرو H2 هیډینګز کې زه لیکم ویلکم ټو کله چې ویلکم ټو لیکئ بیا یو بل ټاګ چې بار یا نیو لین ماته واخله له هغه وروسته بیا زه د سپن په ټاګ کې دننه خپله یو ټیچ ماسته یعنې دا د سپن ټاګ کې دننه سو چې دا بیا هر یو ته موږ تاسې جلا جلا سټایل ورکوو نو دا و د سیکشن برخه چې دلته موږ تاسې سیکشن منځته راوړو بیا موږ تاسې اساید وویل چې په اساید کې موږ تاسې د ناو ټاګ کارولی شو د خپله د ناو ټاګ کارولی شو داسې دغه لپاره چې هغه د یو بل دغه سره اړیکه ولري فایل سره نو ناو دلته په ناو کې هم زه یو کلاس لرم چې دا کلاس د مین ناو په نوم زه کاروم چې دا بیا په ډیزاین کې له موږ سره مرسته کولی شي له هغه وروسته موږ تاسې په ناو ټاګ کې خپله یو UL on order list لرو په ان انډر لیست کې دننه موږ تاسې چې د چایلډ راځي خپله LI لرو LI کله چې موږ تاسې په ان order لیست کې LI لرو د LI سټیری څو لیسټ زه لرم نو 4 لیسټ زه لرم په LI کې کله چې په LI کې دننه زه 4 لیسټ لرم په دې 4 لیسټو کې زه دننه د A ټاګ لرم زه یې سو یعنې لینکونه دي کله چې زه انټر کړم LI راغلی UL سو په UL کې که موږ وګورو LI 4 لیسټ دی بیا د A ټاګ دی یعنې موږ تاسې لینکونه جوړ چې زه به دې ته خپله سلش join ډاټ HTML صرف هغه نوم ورکوم دلته لیکم join د کلب یعنې د دغه کلب سره یا د دغه سره join شئ په دوهم کې زه خپله سلش news ډاټ HTML یعنې دا فایلونه دی چې زه لرم او خپله د دلته لپاره ورته لیکم latest news بیا دا بل اشرف attributes چې زه ورته لیکم سلش games ډاټ HTML new games ډاټ HTML contact که وګورو دا 4 الیمنټ شوه که چیرې زه دا کنټرول ایس کړم او ګولاوي یعنې زه دا په براوزر کې وګورم که وګورو دا زموږ ستاسې هغه ایمیج شو دا هغه هیډینګ شو دانش ټیچ په نامه دا ایمیج شو بانر ایمیج دی دا هغه ویلکم ټو دانش هیډینګ شو دی چې په سپن کې موږ اخیستی دی دانش ټیچ او دا 4 لینکونه دي که موږ تاسې وګورو نو له هغه وروسته موږ تاسې لپاره ناو هم خلاص شو یعنې د ناو الیمنټ اینډ الیمنټ هم خلاص شو بیا موږ تاسې مین الیمنټ چې د دې پیج او مین کانټینټ موږ تاسې کې لرو له هغه وروسته موږ تاسې په مین کانټینټ په ارټیکل یو الیمنټ لرو په ارټیکل کې دننه موږ تاسې یو د فی ټاګ لرو یعنې پاراګرافس کله چې موږ تاسې د فی ټاګ لرو په فی ټاګ کې موږ تاسې خپل پاراګرافس لیکو دا زموږ تاسې لپاره یو پاراګراف شو چې له دې پاراګراف سره موږ تاسې د ارټیکل برخه پای ته ورسېدله یعنې زموږ تاسې ارټیکل همدغه ځای پای ته رسېږي له هغه وروسته موږ تاسې د ارټیکل وروسته بېرته
په مین ټګ کې یعنې د مین ټګ سیکنډ چایلډ بیا هم یو unordered list چې دا خپله په unordered list کې موږ داسې کلاس لرو د images په نامه. کله چې images په نامه موږ کلاس لرو په هغه کې موږ داسې خپله بیا li لرو یعنې یو unordered list دی په دوه li مطلب زه لرم ستریک 2 په li ټګ کې دننه چې د li child راځي زه د image ټګ لرم دا دی یعنې یو li کلاس د images په نامه لري li چې دی د image یو ټګ لري چې هغه سورس موږ تاسې بیا هم ډاټ سلاش image pump1 image راخو نوم ورکو 1 دی او د الټرنیټیو سورس یې ډاټ سلاش چې دا دوه ایمیجونه موږ تاسې په دې یو li کې لرو. د دې وروسته موږ تاسې دغه مین سیکشن برخه هم پای ته ورسوو چیرې داسې وکړو او راسو براوزر ته که وګورو هغه زموږ تاسې دا پاراګراف سو او دا هم اول ایمیج سو او دا هم سیکنډ ایمیج. د مین سیکشن وروسته یا ایلیمنټ وروسته موږ تاسې یو سیکشن لرو سیکشن کې بیا خپله سیکشن یو کلاس لري چې موږ تاسې د جوین په نامه کلاس کاروو په سیکشن کې دا دی د جوین نامه په نامه موږ کلاس کار کې دا سیکشن کې دلته بیا یو کوچنی h2 هیډینګز لرو چې هلته موږ تاسې لیکو join today یعنې دا یو هیډینګز دی چې ما ولیکئ بیا موږ تاسې له دغه وروسته یو کوچنی پاراګراف دا یو بل پاراګراف سو چې موږ د جوین لپاره وکاروئ له دغه پاراګراف څخه وروسته موږ تاسې بیا هم په دغه سیکشن کې دننه د سیکنډ چایلډ چې دی هغه د فورم په نامه دی یعنې دلته موږ یو فورم واچوو فورم کوم ډیټابیس موږ تاسې لرو یا MongoDB یا اوراکل یا سکویل یا مای سکویل نو چې کوم اکشن سرته ورسوي دا فورم نو یوازې یو سمپل فورم لرو چې په هغه کې موږ تاسې انپوټ فیلډ لرو په انپوټ فیلډ ټایپ یې ایمیل دی او نیم هم ایمیل او له هغه وروسته پلیس هولډر موږ تاسې ورکوو انټر میل اینډ یعنې انټر ایمیل اینډ هیټ انټر یعنې ایمیل داخل کړه او بیا انټر بټن ووهه د فورم خاصیت داسې دی که چیرې موږ تاسې دې ته سبمیټ اپشن یا بټن ورنکړو که موږ تاسې کوم فورم ډک او یوازې انټر بټن ووهو هم دا فورم موږ تاسې ته د سبمیټ کار کوي. د هغه وروسته د دغه پیج یا ویب سایټ د سیکشن دغه د مین څخه وروسته دا دوهم سیکشن برخه هم پای ته ورسېد. د دې وروسته موږ تاسې فوټر لرو یعنې دغه چې پیج فوټر موږ تاسې لرو په فوټر کې موږ تاسې خپله د پی یو ټګ لرو کله چې موږ تاسې د پی ټګ کار کوي په هغه کې موږ تاسې خپله یو کلاس د کاپي رایټ په نامه کلاس شو نو زه لیکم کاپي 2021 دا و زموږ تاسې هغه د پای فوټر چیرې زه دا سیو کړم او راسم براوزر موږ تاسې وګورو دا خو هغه سیکنډ ایمیجز شو له هغه وروسته موږ تاسې لرو جوین ټوډے یعنې نن له موږ سره یو ځای شي چې دا خپله د سیکشن دوهم سیکشن برخه وه h2 هیډینګ دی بیا په هغه کې موږ تاسې یو لنډ پاراګراف لرو چې دغه دی او بیا خپله دا موږ تاسې یو فورم لرو دی او له هغه وروسته موږ تاسې دغه فوټر لرو چې کاپي رایټس نو دغه اوس موږ تاسې لپاره هغه د HTML ډیزاین دا یو پیج موږ ډیزاین کړي چې په راتلونکي ویډیو کې به د دې د CSS برخه مکمل موږ تاسې په راتلونکي ویډیوګانو کې ووایو چې دا پیج خپله ریسپانسیو جوړ تر بیا ښه